کوم کانفرنس په کابل کې تر سره شو بهرنیو چارو وزارت کې په دې کانفرنس کې د 11 هیوادو استازو ګډون کړی وو په دې کې د روسیې، چین، ایران، پاکستان، ترکیه، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، کرغیزستان، هندوستان او اندونیزیا استازو ګډون کړی وو. دا کانفرنس د دې لپاره و چې په سیمه کې یو له بل سره همکاري رامنځته سي او د سیمې مشترکې ګټې او مشترک تهدیدونه په دې باندې خبرې وشي. د غونډې ټولو ګډونوالو په اتفاق سره دا خبرې وکړې چې په افغانستان کې امن، ثبات او د افغانستان ترقي دا د ټولې سیمې په ګټه ده او له هیڅ نوع اخلال او بې امنیتي سره باید په سیمه کې هیڅ نوع همکاري ونشي. دوم، په سیمه کې د اقتصادي ودې دپاره په دې تاکید وشو چې لوی پروژې لکه ټاپي، ټاپ، کاسازر، د خط آهن پروژې د دې د عملي کارونو په شروع کېدو کې یو له بل سره همکاري وشي. همدارنګه په دوحه کې کومه غونډه را روانه ده د ملل متحد تر سرپرستۍ لاندې، په هغې کې باید د افغانستان غوښتنې په نظر کې ونیول شي او هلته د افغانستان حکومت دریځ او موقف په نظر کې ونیول شي. له دې نه علاوه په سیمه کې چې کوم ثبات راغلی، کوم امنیت ټینګ شوی، دې ته وده ورکړل شي، په دې باندې کار وشي، یو له بل سره همکاري وشي. تر ټولو مهمه ده چې د سیمې هیوادونه له روسیې تر چینه، بیا له ایران او تر پاکستان او ګاونډیو هیوادو ټولو په دې تاکید ده چې سیمه یو له بل سره همکاره وي، یو له بل سره وصل وي او په دې کې بیا افغانستان د تجارت او د ترانزیت په برخه کې مرکزي رول ولري. د جنوبي اسیا او د مرکزي اسیا تر مابین د وصل ذریعه سي، د اقتصاد مرکز سي. همدارنګه په افغانستان کې چې کومې لوی پروژې شروع شوي دي د دې له عملي کار نه هم هرکلی وشو. دا چې اوس سیمه ټوله په دې نظر ده چې له افغانستان سره تعامل ولري او ټولو په کابل کې خپل سفارتونه خلاص کړي دي او د دوی په هیوادو کې د موږ سفارتونه خلاص دي او ډیپلوماټیکې اړیکې ورځ په ورځ وده کوي. همداسې موږ په نړیوالو باندې په ټولو غږ کوو چې نور هیوادونه، لرې پراته هیوادونه، هغوی هم د سیمې د هیوادونو په څیر افغانستان سره مثبت تعامل ته راوړاندې شي، د فشار هغه ناکامه سولیدلي تجربه شوي اپشنونه د نور نه کاروي او افغانستان ثبات، امنیت، ترقي، ښه اقتصاد دا د ټولې نړۍ په ګټه ده. نو چې د ټولو په ګټه ده، ټول باید په دې کې سهیم او همکار وي، نه داسې فشارونه یا تهدیدونه او یا د فشار اپشنونه وکارول شي. دغه ډول کانفرنسونه، دغه ډول ناستې د افغانستان لپاره یو ښه زیری ده او دا د افغانستان د موجوده حکومت ډیپلوماټیک پرمختګ ښیي، هغه سیاسي لاسته راوړنه ده او همچنان به همدغه ډول ناستې د افغانستان په اقتصاد باندې هم ډیر مثبت رول ولري. د توجه نه مننه.